د جنبش مشر عبدالرشید دوستم په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روانه میاشت به دننه په افغانستان کې وي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. جنرال دوستم دغه پیغام چې نوموړی د یو شمېر نورو پخوانیو سیاسیونو په منځ کې ثبت کړی دی ویلي په افغانستان کې د طالبانو اخرنۍ میاشت ده. دوستم په وینا له دې مخکې هم 2 ځله کډوال شوی دی، خو په خپل مټ یې مخکې هم طالبانو ته ماته ورکړې وه. دا ځل بیا ماته ورکوي او افغانستان به د امن په فضا بدلوي. عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور د اګست پر 14 نیټه مزار شریف ښار له جګړې پرته طالبانو ته پرېښود او د حیرتان بندر له لارې ازبکستان ته وتښتېدل. له بلې خوا د طالبانو حکومت یو ځل بیا د افغانستان په فضا کې د ډرون یا بې پیلوټ الوتکو پر ګرځېدلو سخت غبرګون ښودلی او دغه هیواد په فضا کې د دغه الوتکو ګزمې د خپل هیواد په حریم باندې تیری بللی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دغه هیوادونو څخه چې دغه الوتکې له فضایي قلمرو څخه کار اخلي هم غوښتي چې دغه الوتکو مخه دې ونیسي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.